ورزش هم پکې خلک کوي، فوټبال. ماسخوتن ټایم د خلک دلته اوس هم کار ته ناست دی، رنګ یې په ورکشاپ کې وکړي او ایمان له په بټۍ کې رنګ وکړو. متى خلص هذا؟ الحين. السلام علیکم. 9 بجې دي، زه مو ورکشاپ ولا رنګ وکړو، راشه پسې ګاډي پسې په هغې پسې ځم، خو ګاډي بیخي ټکسیان شته نه، په روډ نه تقریبا زما 10 منټه وشو او ټکسیان نشته. یو ټکسي را روان دی چې څه کوي. بهیر راورسېدو صنایع ګټه بهي ګاډی تیار کړلی ده، مخامخ چې کوم ګاډی ولاړی دا ګاډی دی. ډېرفینۍ پته نه لګي څه صفایي کوي چې څه کوي دی. دا یې ولږ نوی رنګ وکړ دی ګاډي ته اوس، مخکیني نه خو بدل شوی دی. كويس. Estás boya, ها؟ صح أكيد في غبار كله، هذا قزاز كله. ايه. متى خلص هذا؟ الحين. مشكلة انه باید دومره ستا کړلی دنده وبار که نه، دا اوس څه دي، دا پکې څه پراته دي. باید د دې اوس صفایي په 200 ریاله باندې دنده وبار، 200 ریاله باندې دنده وبار صفایي ده اوس د دې، هغه به تقریبا هفته بعد کې، که اوس دا څه دغه کوې صفایي یې کوې نو رنګ یې خرابېږي. پته نه لګي دی پرې څه وویشته. دا اوس د دې صفایي کوي د دې. باید داسې چې دا نور څومره ګاډي راغلي دا هم د رنګ دپاره راغلي دي، دا څومره چې ګاډي دي باید په صفایي باندې ټایم لګي، انتظار به ورته کوو. بھائی اوس ایله ګاډی تیار شو، 20 منټه او 10 بجې دي، تقریبا 1 غنټه او 20 منټه واغسته ګاډي صفایي، او دا ورسره زمان میلاو شو کوم چې 1 کال ګارانټي ده د رنګ، چې په 1 کال کې دا خراب شي نو بیرته راوستی شي، ذمهوار یې دا دی. او اکثر خلک داسې چې پیسې ترې واخلي هسې او په 5مه 6مه میاشت باندې بیرته د هغې هغه رنګ خراب وي، هغه چې بار کم رنګ وکړي. دا خو د بټۍ رنګ و، پاکستان کې ورته بټۍ وایي، دلته ورته پرون وایي. نو دی په ذمهوارۍ وکړو، د 1 کال په ذمهوارۍ باندې چې په 1 کال کې به دې کې فرق راغی بلکل یې راوستی شي بیرته، ذمهوار یې دا دی. خو زیات خلک داسې چې هغه دوکه کوي، هغه ول بار په ورکشاپ کې چې کومه دغه رنګ یې په ورکشاپ کې وکړي او ایمان له په بټۍ کې رنګ وکړو نو هغه بیرته زر خرابېږي. چې په ورکشاپ کې کوم سړی رنګ وکړي هغه بیا زر خرابېږي، چې په بټۍ کې وکړي هغه زر نه خرابېږي، هغه ټایم اخلي. نو دا اوس ذمهواري ورسره راکړه، وارانټي چې ذمهوار یې زه یم. بهیر راووتو، طارق ملک عبدالله. ماسخوتن ټایم دی، خلک دلته اوس هم کار ته ناست دی، دا اوس دلته کار ته ناست دي، د سهار نه په راځي خو دلته اوس دلته ناست دي کار ته. او چې ورته ووایه کار د تنخوا د کار ورته ووایه نو نه یې کوي. چې سهار زه د ورکشاپ نه راغلی یم بیا چېرته نه یم تللی، ماسپښین کې صرف ماښام ټایم کې وتی یم، روټۍ مې رااخیسته او نور کار مار نشته، بس بزګار ناست یم. څه شی دی بهي کمره کې سړی تنګ شته، هلته ملګری هغه خوا ته رانه مایزوز دي باغچې ته چکر لګوي، هغه راوځي ګېټونه کلکوي راوځي. او دې کور څوک شته هم نه، کار ځکه نشته، څوک په دوبۍ کې دی، څوک لندن کې دی، نو کار پکې نشته. بهي باغچه نن ښه ګرمه ده، ها، ورزش هم پکې خلک کوي، فوټبال یا والیبال او دغه پکې نشته نن، کرکټ که نه، والیبال او هغه پکې نشته، کرکټ کوي، والیبال کوي. والیبال نه دی بهي، دواړه سټه فوټبال سټه، هغه سټ هم فوټبال دی، دی هم فوټبال دی. چې یو 2-3 چکر یې ووهو صحیح ده که نه. مچ دا روټۍ وخوري بیا دې په ناسته باندې سړی بیخي تنګېږي او سړی
وګرځي نو مزه وکړي که زما څومره ورځ ده چې زه ناست یم دلته څوک د چا په کار کې کار نه لري دلته پاکستان نه دی چې پښتانه دي چې والا داسې چرګوشه ښکته نه کوي نه دې کې دا نشته یاره دومره مې د والیبال پاتې شي دا فوټبال پاتې شي که نه بھائی تقریبا نیمه ګنټه مه شو که نه تقریبا 3-4 چکره پکې موږ ولګول 16 نیمې بالکل نیمه ګنټې نه هم زیات ټایم وشو پکې